زه نه ګل خان یم نه غدار یم په لاره یم زه په دې منځ کې بله لار یم په لاره یم ته به په زړه ذهن غلام یې بې لارې به یې ته به په زړه ذهن غلام یې بې لارې به یې زه د خدای علمبردار یم په لاره یم ته به په زړه ذهن غلام یې بې لارې به یې زه د خدای علمبردار یم په لاره یم ستا په اختیار کې مې اختیار دی د اختیار مالکه ستا په اختیار کې مې اختیار دی د اختیار مالکه په خپل اختیار کې خود مختار یم په لاره یم او زه ته د باطل سره په وړاندې خپله مخه شړه ته د باطل سره په وړاندې خپله مخه شړه زه د مهدي په انتظار یم په لاره یم زه د مهدي په انتظار یم په لاره یم ډېره مننه د غزل یو څو شعرونه دي شبیر صاحبو چې څومره زیرک دی خو بس دې معنی ته نه رسیږي څومره زیرک دی خو بس دې معنی ته نه رسیږي هغه د ژوند د فلسفې معنی ته نه رسیږي څومره زیرک دی خو بس دې معنی ته نه رسیږي هغه د ژوند د فلسفې معنی ته نه رسیږي او منصور خبر که چې د دار قصه دې بیا نه وي کا منصور خبر کوي چې د دار قصه دې بیا نه وي کا څوک د توحید د عقیدې معنی ته نه رسیږي او د خیال تصویر به دې په کومه زاویه جوړوي د خیال تصویر به دې په کومه زاویه جوړوي دا مصور ګورې هغې معنی ته نه رسیږي مننه جي او پردي لښکر له دې شعر ته لږ توجه غواړم شبیر صاحب چې پردي لښکر له خپل سرتیري لیوني ورلیږي پردي لښکر له خپل سرتیري لیوني ورلیږي پښتون د دې جنگ د معنی ته نه رسیږي پردي لښکر له خپل سرتیري لیوني ورلیږي پښتون د دې جنگ د معنی ته نه رسیږي او روشن خیالي شوه د ذهنونو نه تیاري ووتې روشن خیالي شوه د ذهنونو نه تیاري ووتې اوس پښتنې د لوپټې معنی ته نه رسیږي روشن خیالي شوه د ذهنونو نه تیاري ووتې اوس پښتنې د لوپټې معنی ته نه رسیږي او زم د ملالې خور په قبر دا خبره لیکم زم د ملالې خور په قبر دا خبره لیکم چې نن پښتون ستا د ټپې معنی ته نه رسیږي مننه جي زم د ملالې خور په قبر دا خبره لیکم چې نن پښتون ستا د ټپې معنی ته نه رسیږي او زیاره پرېږده وصفا د زړه خبرې وکړه زیاره پرېږده وصفا د زړه خبرې وکړه څوک د پتنګ او د ډیوې معنی ته نه رسیږي څومره زیرک دی خو بس دې معنی ته نه رسیږي او هغه د ژوند د فلسفې معنی ته نه رسیږي د غزل څو شعرونه دي په غرونو به رااوړم په سیندونو به رااوړم په غرونو به رااوړم په سیندونو به رااوړم زه تاله چې راځم په بلها زړونو به رااوړم ډېر ښکلی دی بیا ووایه ډېر ښکلی دی په غرونو به رااوړم په سیندونو به رااوړم زه تاله چې راځم په بلها زړونو به رااوړم زما پښتون وجود یې د فولادو نه جوړ کړی زما پښتون وجود یې د فولادو نه جوړ کړی ته ګوره چې په څومره سنګرونو به راوړم ډېر ښکلی یار ډېر ښکلی دا راته بیا ووایه زما پښتون وجود یې د فولادو نه جوړ کړی ته ګوره چې په څومره سنګرونو به راوړم اظهار د محبت چې کوم ښکلیه یاره تا ته د مینې د دستور په کتابونو به راوړم اظهار د محبت چې کوم ښکلیه یاره تا ته د مینې د دستور په کتابونو به راوړم چې ستا د خمارو سترګو طلب کوم جانانه ساقي د میکدې په ډک جامونو به راوړم چې ستا د خمارو سترګو طلب کوم جانانه ساقي د میکدې په ډک جامونو به راوړم او راشده ستا دپاره چې ستا کلي ته راځمه راشده ستا دپاره چې ستا کلي ته راځمه په شاړو دشتو غرونو کنډونو به راوړم ډېر ښه لکه چې مطلب ډېر لرې اوسېږي واه واه ډېر ښکلی راشد صاحب هیله لرم چې زموږ د کتونکو به خوښ شوی خو ترنم کې به راته کلام اورو ترنم کې به درته کلام ډالۍ کوم او مینوالو ته دې ډالۍ ویجي ګلو کاجغېونو خپلو کو پردېونو دلته یو سړی ونو ستا په نوم ژوندی ونو
ګلو که ازغیونو خپلو که پردیونو دلته یو سړی ونو ستا په نوم ژوندی ونو دلته یو سړی ونو ستا په نوم ژوندی ونو خیر که تا ته هر څه ما ته ګلالی ونو خیر که تا ته هر څه ما ته ګلالی ونو خوښ مې بس په دې و چې خوی کې غرسنې ونو څومره په غمونو کې زړه زما مسکې ونو ګلو که ازغې ونو خپلو که پردی ونو دلته یو سړی ونو ستا په نوم ژوندی ونو دلته یو سړی ونو ستا په نوم ژوندی ونو خالی په لنډی زنا سم لکری دی ونو خالی په لنډی زنا سم لکری دی ونو نور را سره هر څه صرف ستا کمې ونو مړه په سینا کې دی زړه نو غرګې ونو دا بیا ووایه یار ډېر زیات ښکلی او ډېر خوږ مجي خالی په لنډی زنا سم لکری دی ونو نور را سره هر څه صرف ستا کمې ونو مړه په سینا کې دی زړه نو غرګې ونو ګلو که ازغې ونو خپلو که پردی ونو دلته یو سړی ونو ستا په نوم ژوندی ونو تلم به درنه خامخا یاره ماښامې ونو تلم به درنه خامخا یاره ماښامې ونو سو پیکا 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 دا ځلې سپرلی ونو یا راشد زړه زما څومره لیونی ونو ګلو که ازغې ونو خپلو که پردی ونو دلته یو سړی ونو ستا په نوم ژوندی ونو ډېر ښکلی راشد صاحب ډېر شعر عرض دی چې په هغه لیونۍ پسې ګودره جاړمه په هغه لیونۍ پسې ګودره جاړمه رامس شمړه پرېږده مازیګره جاړمه او یو سکاڼې غرسنۍ درنه خندا واغستوئ یو سکاڼې غرسنۍ درنه خندا واغستوئ همت وکړه سړی شه زوروره جاړمه او کابل به له تا څنګه خونړي لیوان جدا کی کابل به له تا څنګه خونړي لیوان جدا کی څو سره به څه رشته دی پېښوره جاړمه کابل به له تا څنګه خونړي لیوان جدا کی څو سره به څه رشته دی پېښوره جاړمه او چې زیلو کې ساتل به دې چینجي د خودغرضۍ چې زیلو کې ساتل به دې چینجي د خودغرضۍ راوچورله راغړز وهه نختره جاړمه او نتکۍ غواړي امیل جاړي پیزوان پسې خفئ نتکۍ غواړي امیل جاړي پیزوان پسې خفئ افغان دی لا ژوندی دی د زړه سره جاړمه او یو څو شعرونه نور د لنډ بهر یو مخکینی غزل دی چې دلته په چا پسې قصې نه کیږي دلته په چا پسې قصې نه کیږي چې به په ما پسې قصې نه کیږي او ته نه بیبې نه لالای ځوانه خود به نو تا پسې قصې نه کیږي ته نه بیبې نه لالای ځوانه خود به نو تا پسې قصې نه کیږي او موږ که خپل ادم صحیح وروزو
بیا به هوا پسې قصې نه کیږي. او ښه نو زه څاورم ملا سړی شو، ښه نو ملا پسې قصې نه کیږي. ښه نو زه څاورم ملا سړی شو، ښه نو ملا پسې قصې نه کیږي. او په مکمله توګه هیر شو رانه، په بې وفا پسې قصې نه کیږي. په مکمله توګه هیر شو رانه، په بې وفا پسې قصې نه کیږي. او افغانه ستا قصې رښتیا رښتیا وي او په رښتیا پسې قصې نه کیږي. اګست هم دی، ګرمي هم ده، خو به هر حال د محبت ګرمي دې ولیدله صابر صاحب وایي. یو څو شعرونه ترنم کې کوشش کومه. زه په خپل ګاونډ کې رور ته څنګه نرشم، زه په خپل ګاونډ کې رور ته څنګه نرشم، زه د خور په وجلو ولې زورور شم، زه د خور په وجلو ولې زورور شم. تا په دې رشته کې هیڅ پرېښود نه دي، تا په دې رشته کې هیڅ پرېښود نه دي. زه نو څه بانه پیدا کړمه چې درشم، زه د خور په وژلو ولې زورور شم. بیا جهاد جهاد نارې دي باجوړ کې، بیا جهاد جهاد نارې دي باجوړ کې. اوس به بیا پختون پختون لښکر لښکر شم، زه د خور په وژلو ولې زورور شم. کیکر خوی شعبنوی خار زرغون کا، کیکر خوی شعبنوی خار زرغون کا. زه ګل ویشم زه به هم د ګلو کرشم، زه د خور په وژلو ولې زورور شم. سر تر پایا چې د تور سامراج غلام دی، سر تر پایا چې د تور سامراج غلام دی. زه په دې نظام کې څه رنګ افسر شم، زه د خور په وژلو ولې زورور شم. وړو وړو مرغونه یې چرنګار ویستلی دی، وړو وړو مرغونه یې چرنګار ویستلی دی، لاسماتې د چینې د خوا چینار ویستلی دی. او زما د ړنګې خونې اخري یاد د ژوندی وي، د سوانې په وخت ماته یو ستار ویستلی دی. او زما د اظهار ژبه د ریاست جبر مونډی کړه، زما د اظهار ژبه د ریاست جبر مونډی کړه. او تور ماما نن بیا نوی اخبار ویستلی دی. او زه دا لیونی پیژنم څه چل به خامخا وي، زه دا لیونی پیژنم څه چل به خامخا وي. قضا ماښام بنګړو نه یې شرنګار ویستلی دی. او د هرې خومخانې په دیوالونو ژوند ګډېږي، د هرې خومخانې په دیوالونو ژوند ګډېږي. د هر جومات په ور مولا خامار ویستلی دی. او افغان یم خو هغه افغان نه یم کم چې وم، افغان یم خو هغه افغان نه یم کم چې وم. ما اوس ګورې د ذهن نه انګار ویستلی دی. دا د لنډ بحر د غزل څو شعرونه دي چې د حسن انتها ده، چې د حسن انتها ده، ستا د حسن ابتدا ده. د ارمان سر ته د خیر وي، د ارمان سر ته د خیر وي. نن سا ډېره بې سا ده، داسې مه بدلوه سترګې، داسې مه بدلوه سترګې. د زړه سره پښتونخوا ده، او دا خو مینه د جانانه، دا خو مینه د جانانه. چې د جون لار پرې رڼا ده. قافله خبرول غواړي، قافله خبرول غواړي. د رهبر په زړه کې غلا ده، د ننګیال د سوچ نه ډیره،
د ننګیال د سوچ نه ډیره ستا د سوچ لاره جدا ده. ووایه سینګار دې کم سترګې درله تورې کم، ووایه سینګار دې کم سترګې درله تورې کم، نه پوهېږي یار دې کم سترګې درله تورې کم. او تا ته به ما نه ویل دلته کې حق مه وایه، تا ته به ما نه ویل دلته کې حق مه وایه، څنګه اوس په دار دې کم سترګې درله تورې کم. او څو ځله مې پوهه کړې خواله مې سینګار راځه، څو ځله مې پوهه کړې خواله مې سینګار راځه، دلته را ایثار دې کم سترګې درله تورې کم. او تا به ما ته څه ویل ستا لونه ووایم، تا به ما ته څه ویل ستا لونه ووایم، دلته اوس په جار دې کم سترګې درله تورې کم. او ای احسانه مړمه شي بل یار دې کتلی دی، ای احسانه مړمه شي بل یار دې کتلی دی، سر په کړه مار دې کم سترګې درله تورې کم. د خاطر پردي صاحب دوه شعرونه راته رایادېږي چې ووایه شمس تا نه قربان څه وکم، نور د دې د پاسه په ځان څه وکم، یا سره ته خو به کمڅۍ د زلفو جوړې کړي زه به د شلېدلي ګرېوان څه وکم. ډېره مننه. شعرونه هم داسې ویم بیا به د ترنم کې یو کلام ویم چې زمرود مو د امرودو په نرخ لاړه، زمرود مو د امرودو په نرخ لاړه، د وطن په دنګو غرونو کې نور څه دي، زمرود مو د امرودو په نرخ لاړه، د وطن په دنګو غرونو کې نور څه دي، ستا د یاد یو څو لمحې پکې لمبه شوې، د دې کور په دیوالونو کې نور څه دي، ستا د یاد یو څو لمحې پکې لمبه شوې، د دې کور په دیوالونو کې نور څه دي. او د انسان د ازادۍ او بقا سوال دی په خالي خالي ذهنونو کې نور څه دي. او اوس به ترنم ته راشم، ارشداد راشد ته ډالۍ راشد خان راشد چونکې د کیمرې په سترګه نه ښکاري، دی همیشه پسې پرده راځي. مبارک زما ډېر خوب ملګری دی راسره ناست دی چې که ما چرته په لاسو کې ستار اغوستی دی، که ما چرته په لاسو کې ستار اغوستی دی، الله رانه د خپلې برخې کار اغوستی دی، الله رانه د خپلې برخې کار اغوستی دی. پردې جامې ګنډل زما د دوو روپو دښمنې، پردې جامې ګنډل زما د دوو روپو دښمنې، ما ټول عمر د مور مشین له تار اغوستی دی، ما ټول عمر د مور مشین له تار اغوستی دی، الله رانه د خپلې برخې کار اغوستی دی. هر څوک په نندارتون کې د بوتانو سوداګر و، هر څوک په نندارتون کې د بوتانو سوداګر و، خو ما پکې منګې چینه چینار اغوستی دی، خو ما پکې منګې چینه چینار اغوستی دی، الله رانه د خپلې برخې کار اغوستی دی. پشته اولاد کې دا سړی چې داسې میرات ښکاري، پشته اولاد کې دا سړی چې داسې میرات ښکاري، ای دې سړي والله چېرته ازار اغوستی دی، ای دې سړي والله چېرته ازار اغوستی دی، الله رانه د خپلې برخې کار اغوستی دی. مختره جی چې د میسر په بازار کې په ښایست باندې بولي وه، د میسر په بازار کې په ښایست باندې بولي وه، ما نوم پکې د خپل افغان په جار اغوستی دی، ما نوم پکې د
خپل افغان په جار اغستی دی الله رانه د خپلې برخې کار اغستی دی. سلامونه مې واخلئ د کیمور ټي وي مینوالو، ستاسو ورور زاهد الله زیار یم او پروګرام ګلورین شیبې دي. د ریکارډینګ په سلسله کې راغلی یم باجوړ ایجنسۍ ته، چېرته چې په لاس راغلی دی د بشیر ارماني صاحب، چاله چې په ډېر کم عمر کې الله پاک ډېر کمالونه او ډېر صلاحیتونه ورکړي دي. یقینا چې د بشیر صاحب د دې داد قابل دی او موږ د بشیر صاحب هم ډېره مننه کوو چې موږ له رالی زموږ سره کېناستو، موږ له خپل قیمتي وخت راکړو. بشیر صاحب ستاسو یو جهان مننه. ډیره زیاته مننه او ډیره زیاته شکریا او په خیر رالي ستړي مشئ چې زمونږ دې سیمې ته رالی، چونکې ستاسو هم د دې دپاره ډیره زیاته شکریا دا کوم چې تاسو په دې دومره مطلب لنډ تنګ وخت کې رالی او زمونږ سره مخاطب شئ. ډیره زیاته مهرباني شو. مننه بشیر صاحب. دا خو ستاسو خپل پروګرام دی ګلورین شیبې او ستاسو په مینه باندې چلیږي، د ګرانو کتونکو په مینه باندې چلیږي. زمونږ څومره ګران کتونکي دي د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دي، پښتانه ورونه آباد دي، خصوصا هغه خلک چې د وطن نه بهر د مسافرۍ ورځې شپې تېروي، نو هغې تاسو دا وخت زموږ د سکرین د لارې ویني، تاسو به هغې ته څه ډالۍ کوئ؟ نو بس انشاءالله د ټول نه مخکې خو چې زه کله بیا سټارټ اخلم نو ستاسو یو غزل راڅه مخې ته دغه دی پروت دی، فسټ اف آل سټارټ به زه د دې نه اخلم او د هغې نه بعد بیا ډېرو مینوالو ته به زما پته مې چې زه د اپیمونو ته هم ځم او ډېر زیات څومره سینګر چې د پښتو دي خو هغه انډین سینګر دي د هغو ټول اوازونه کاپي کولی شم. نو ستاسو دا غزل سټارټ د یو روبایي نه نم چې وایي زلیونې په سر درو باندې ډېر وګرځېدم، په لوڅو خپو په سر درو باندې ډېر وګرځېدم، د احمد شاه بابا د خیال پکې څوک پاتې نشو، د درس جهان په پښتنو باندې ډېر وګرځېدم، زیاره ستا د محبت بیتي تر وسه راتلو، نن د دې کلي په کوڅو باندې ډېر وګرځېدم. ګرانو کتونکو بشیر صاحب سره ناست یو، د دې نه به ټوکې ټکلې هم اورو، دله چې الله کوم صلاحیتونه ورکړي دي د مختلفو سینګرانو د فنکارانو اوازونه کوي، دغه نه به بشیر صاحب موږ ته څه اورول. نو فسټ اف آل خو زما چې څومره د پښتو سینګران دي ډېر زیات را باندې ګران دي او ډېر را باندې خلک دي د هغو غږ، او چونکې په دې وخت کې چې کوم په دې نوي سینګرز کې چې کوم دی نو کرم خان هغه زما ډېر زیات خوښ دی، زړه ته نږدې دی، ولې چې هغه په کومه شاعري چې وایي نو هغه کې اول ډول خبرې لکه نه، نو ډېر زیات مې هغه هم خوښ دی. بل ټکر صاحب دی الله ښه ساتي، هغه هم را باندې ډېر زیات ګران دی. نور چې څومره پښتو سینګران دي نو د ټول نه مخکې به زه سټارټ واخلم د زمان ظهیر صاحب د دې غږ نه چې وایي نری د غم باران دی جدا رانه جانان دی، نری د غم باران دی جدا رانه جانان دی، موسم د بهارونو دی راغلی پرې خزان دی، لا 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 اوس مینا مینا نشته مینا مینا پخوانی فا، اوس مینا مینا نشته مینا مینا پخوانی فا، اوس مینا د دولت ژبې دولت لیونی ده، دولت چې در سره وي نو غلام د ټول جهان دی، دولت چې در سره وي نو غلام د ټول جهان دی، موسم د بهارونو دی راغلی پرې خزان دی، لا 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 لا. ډېر ښه ډېر ښکلی ډېر ښکلی. بشیر صاحب مخکې وبسیزو مخکې ټکر وایي چې وای شنه بنګلي دې مات شي
وشنه بنګړي دې مات ژبه د سپینو لیجو باندې زور پتیریږه سلفلي زده وړاندې شنه بنګړي دې مات دا نیمه شپه توره تیره ده دا نیمه شپه توره تیره ده بنگلو تشلنگ برگا جیو دی پی جنما یا بنگلو لشلنگ برگا جیو دی پی جنما وشن بنگلی دی مات جب دس پینو لے جبان دی زور پی تیریگا سلفلی زدو فلان دی شن بنگلی دی مات دیر خپل بشیر صاحب دیر خپل مخی ورچیزو مخی زرزانگ ترور وی تاکل بکلد راتلو کی وی جانا نتا خوی زلیفا نیس پیلا نیکلم یما خو ماما گنلی وی ماما گنشتا غلط پتی گو باندی ولی سارا نیده کنو راشا ماما زی دلی و نیده راشا ماما زی دلی و نیده یالای پا مسافرو میزل نسو کنو راشا ماما زی دلی و نیده یالای پا مسافرو میزل نسو کنو راشا ماما زی دلی و نیده اوس می پیسوازی چې په تن مسافر شوم کنه راشه ماما زیدلی ولایدا راشه ماما زیدلی ولایدا ډېر زبردست بشیر صاحب ډېر زبردست بشیر صاحب مخکې به څه اورو مخکې به اورئ د چا آواز د رحیم شاه آواز بما Panini pama ga mare reza pama panini pama ga mare reza arman pazlikista damin gar zavuma arman pazlikista damin gar zavuma guli har fakhdiya duma qarara rasha o qarara rasha قرارا راشا واه ډېر ښکلی ډېر زبردست مخکې کرم خان وایي چې جلال فراشي او ګنا جانان به کله راځي دغه خبرې دي چې هر ساعت مې زړه راځي د دروازې په شا ماشوم ته غریب نیولي وبې دا بعضې خلک اخر څه غواړي او سله راځي ارماني کور کې اوسېږي ارماني کور ته راځي ارماني کور کې اوسېږي ارماني کور ته راځي او ځینې خلک بې تپوسه د زړګي کور ته راځي ځینې خلک بې تپوسه د زړګي کور ته راځي ارماني 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 دروازه یې راته لر کړه ویلې مور درته غوسه ده دروازه یې راته لر کړه ویلې مور درته غوسه ده په دې نیمو نیمو شپو خو لیوني کور ته راځي په دې نیمو نیمو شپو خو لیوني کور ته راځي او ځینې خلک بې تپوسه د زړګي کور ته راځي ځینې خلک بې تپوسه د زړګي کور ته راځي ارماني کور کې اوسېږي ارماني کور ته راځي ارماني 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 زبردست ډېر ښه بشیر صاحب مخکې وایي وږمه وایي چې وږمه ترور نه مې دلبرې نه دلدارې وکړه ترنګ 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 نه مې دلبرې نه دلدارې وکړه هسې مې د جان سره خوارې وکړه
هسې مې د ژوند سره خوارې وکړه نه مې دلبرې نه دلدارې وکړه. ډېر زبردست، ډېر د کمال आवाज. اور نور داسې ډېر زیات دي چې وایي इंडियन सिंगर इंडियन की वजह इसी प्यार से मेरी तरफ ना देखो, वाह वाह, इसी प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा प्यार हो जाएगा प्यार हो जाएगा प्यार हो जाएगा प्यार हो जाएगा. लग दी ख्वाही नजर पौधे बशर का, लग दी ख्वाही नजर पौधे बशर का, ज़दीरा न उड़ दे ज़दीरा न उड़ दे तारा न उड़ दे ज़दीरा न उड़ दे हम तारा न उड़ दे. ता खो गुटई गुल बदर न जोड़कम ख्वाला मेरा शाह और बल बदर लखोर कम और बल बदर लखोर कम ज़खुस्ता यम गमास्त्रिना बहर का ज़दीरा न उड़ दे. वाह वाह, ډېر ښکلی. او یار خان کاکا وایي वाह. زولل بخکاری په ګوتو لګولو वाह. چې دې سپخکاري د نالو په وهلو چې دې پورته کې پخې پورته اسمان ته چې دل دې د اسمان په ټینګولو د ملکان په سره فوړه ګلا د ساتو په لارو براشا شرشم بل شوی د تالاش په لاره دی باجول ته په چکر راشا شرشم بل شوی د تالاش په لاره دی باجول ته په چکر ګرانو کتونکو، دا د بشیر ارماني صاحب د باجوړ د سیمې سره تعلق ساتونکی چې د بې پناه صلاحیتونو مالک ته یقینا هغه سایل صاحب ویلي چې څومره د ښایست د نظر زور دی په دې خاوره کې، څومره د ښایست د نظر زور دی په دې خاوره کې، څومره خاموشي ده، څومره شور دی په دې خاوره کې. او دا حقیقت دی چې په دې خاوره کې الله پاک صلاحیتونه ایښي دي، په دې خاوره کې الله پاک ټیلنټ ایښی دی. دا خاوره د ټیلنټ د وجې پاتې نه ده، د صلاحیت د وجې پاتې نه ده. دا خاوره که پاتې ده نو د سهولیاتو د نشواري د وجې پاتې ده. دا خاوره که پاتې ده نو دلته ښوونځي نشته، دلته سکولونه نشته، کالجونه نشته، یونیورسټیانې نشته، دلته روډونه نشته، دلته د میډیا اپروچ نشته، دلته د میډیا رسایي نشته دی. همدا خلک دي چې د صلاحیتونو ډک دي، خو د دې هغه صلاحیتونه د دوی په سینو او د دوی په ذهنونو کې پټ پاتې دي. د وخت حکمرانانو نه زموږ دا مطالبه ده چې څنګه زندگی د دنیا په نورو ښارونو کې، د دنیا په نورو حصو کې تیریږي، دا خلک هم انسانان دي، دا خلک هم د وطن سره مینه لري، دا خلک هم په خپله خاوره مین دي، دا خلک هم هغه شانه آزاده زندگی غواړي. دې خلکو د وطن دپاره، د قام دپاره، د سیمې دپاره قربانیانې ورکړي دي، زموږ مشرانو قربانیانې ورکړي دي. نو بشیر ارماني صاحب، ستاسو یو جهان مننه کوو، خو مخکې موږ سره څه شریکوئ که نه، مزاحیه یا د چاپي روډي وغیره؟ جی ولې نه، ډېر زیات پیروډي هم کولی شم. او څومره چې مطلب څه شي، مطلب زناور څومره آوازونه دي، دا ټول زه الحمدلله چې په یوه شیبه ونښله. زموږ ګران کتونکي، تاسو د سکرین د لارې ویلي، د K-MOR TV د لارې کله چې هغه چرګ انډه واچوي نو زیار صاحب واه واه، نو هغه دا چل کوي چې او ویلی چې کله په اوبو کې په غوسه شي نو واه واه واه. او ستار ماما چې کله ستار روان نو
او رباب او کوتره چې کله غومبرن او بل چې سار کې چې مرغۍ نو ډېر ښه ډېر ښکلی چا وایي زړو ښځو پېښې ډېرې ښکلې کوي ارشاد یا سړی دغه زبیر هلک چې دی دا زبیر بچی مې چې دی ټوله ورځ په ګڼه کې بزې ساتي او په خپو کې غني زیسته کندې ولپ کې جوړې کړي خدای دې میرات که نه سوار اخلي او تکې خدای لک له به دې لږ دغه دی مسې چمپړې به دې وله راوړې وي خدای دې او زما په خپو کې م سپي څنګلي په خپو کې م سپي په خپو کې مې سپي څملي په 2 روپۍ په کباب کې جرابې د خدای دې میرات که شته به دې راوړې وی نو بیا خو دې چې دا نسوار نه کوو نو زه خو د نسوار نه بغیر ژوندی نشم پاتې کېدی که زه مړ وم په قبر کې به مې د سوریې به پکې وکړي او بس نسوار به مې د خولې ته راوړي ډېر ښکلی ډېر ښکلی دا مخکې نهار علي دنیا غسته جوړ دې هر ځای جوړه ما میله شوه اخرت زمانه شوه انشا قشته فورته هر څه چوټه په پیله شوه اخرت زمانه شوه واه واه ډېر ښه رئیس خان او ماسټر صاحب ماسټر حیدر مسافر تلې در جګنه شوم ګرانه واه واه ګیله من نشي زه سلګونې بلی ومه دا بیا وکړه ډېر زبردست مسافر تلې در جګنه شوم ګرانه ګیله من نشي زه سلګونې بلی ومه مسافر تله شوې خواره زه شوم خواره د مور شه چې سفر لا دلېږي نه هارون باچا وایي چې مسافر تلې در جګنه شوم ګیله من نشي او زه سلګونې ولی ومه مسافر تله شوې خواره زه شوم خواره د مور شه چې سفر لا دلېږي نه جانانه تیرے گھر کے سامنے یہ وجم گڑا استاد دن لا جوڑاوما جانانه تیرے گھر کے سامنے وای یو زل بزان پدیرو جی چاړواما کورې پکلی کی معلوم دے دبام پسری او کشمالی کرلی دینا نو بیا غما خام دے بیا غما خام دے د باغ مونیر د جرمنۍ تقرا زینا وخماس پخیم دے ډېر ښکلی ډېر زبردست هارون باچا بل غزل دی چې وخت به راځي راځي وخت به راځي چې غاښ د زهرو به خامار نه لري وخت به راځي چې غاښ د زهرو به خامار نه لري منصور بگرزی منستانا ملا بدار نلری وقت برازی رازی مرغان دی راشی زمون لپو کی دی جالیو کی مرغان دی راشی زمون لپو کی دی جالیو کی مرغان دی راشی زمون لپو کی دی جالیو کی غرمو نختر نختر غرمو نختر نا لری کلمو چنار نلری غرمو نختر نا لری کلمو چنار نلری منصور بگرزی مستانا مولا بدار نلری وخت برازی رازی پروفیسر جانس خان صاحب تاسو یو جهان مننه چې موږ ته وخت راکو السلام علیکم خپل ټولو کتونکو ته زه سلام کوم هغې دپاره زمانه کې هیلې دي بهرحال زما خو داسې ادبي محفلونه داسې بیټکونه داسې ناستې دا زما ډېر زیات خوښي او بلکل زما ملګري دي فواد زما ملګری ثنا الله زما سټوډنټس هم دي زما ملګري دي دا ډېر بازوقه کسان دي بیسیکلي بیکاز دي نه ما ډېر زیات ښه شعرونه زده کړي دي ما دي مې انوایټ کړل چې راشي لیفټ رایټ ته ما سره کښېني نو انشاءالله ګپ شپ به لګو
ډیره مننه جانس خان صاحب. تاسو په نړۍ کې مېشت څومره پښتانه دي د نړۍ په ګوټ ګوټ کې اوسېږي، هغه ستاسو د نوم نه خبر دي، ستاسو د خوږ اواز نه خبر دي، تاسو پیژني. یقینا چې ستاسو ترڅنګ ناسته به زما په نړۍ کې یو پہچان جوړ شي، یو نوم جوړ شي. او زه په دې خبره باندې ویاړ کوم، فخر کوم چې زه د ښاغلي جانس خان صاحب ترڅنګ ناست یم او یو 15 منټه د خپل ژوند موږ له راکړي. زموږ ګران کتونکي به ستاسو نه دا پوښتنه کوي، دا غواړي چې تاسو هغې سره خپل مختصر تعارف وکړئ چې تاسو د پښتونخوا په کومه سیمه کې پیدا شوي او چېرته مو زده کړې کړي دي. نو زموږ ګران کتونکو سره به خپل مختصر تعارف کوئ. جی څنګه چې تاسو پته نوم یې همدغه دی. اکثر د شوبز کې د خلکو نوم بدل ځان لیکدلی که نه، لکه زی کفریدي. نو زما هم دا جانس نوم دی او زی کفریدي ما نوم ځکه واخیستو. هی از مای کلاس فیلو او هغه چې کوم دی د هغه اصلي نوم دی زاهد نور افریدي. بهرحال زما نوم جانس خان دی. بیسیکلی آیم فرام چارسده. چارسده کې زموږ یو ډېر مزیدار کلی دی بازو. تاسو به نوم اورېدلی، یو متل هم ورپسې مشهور دی چې ځې ځې نو بازو له به راځې. خو زما پیدایش چې کوم دی هغه د پېښور دی. پېښور کې پیدا شوم. زما سکولینګ په پېښور کې شوی دی. زما کالج چې کوم لایف و زما پېښور کې تېره شوی دی. زما یونیورسټي لایف، پوهنتون لایف هم پېښور کې، او زما جاب هم پېښور کې دی. په دې شي باندې زیار صاحب ډېر لږي پاتې شوی یم چې ډېر په دې ایجوکیشن پسې او په دې جاب پسې زه ډېر کړېدلی نه یم. بس سر راته په کور کې میلاو شوي دي. جی او بغه تر څو پورې د سندرو خبره ده، نو زه اوس هم ځان ته سینګر نه یم، نو ما له سینګینګ راځي نه مې څه پراپر زده کړه کړې ده. خو چونکې د پښتو شاعري مې ډېره زیاته خوښه ده، انتهایي مې خوښه ده. listener level پورې زه ډېر ښه listener یم. I am not a good singer but I am a good listener of Pashto poetry and Pashto music. نو دغه شوق و زما چې داسې څه شیزونه به وو زما بس پویټري زما ډېره زیاته خوښه به وه. ما چېرې دا دې دی ووایي دا دې دی ووایي دا دې دی ووایي سندرغاړو پسې به ګرځېدم. بیا داسې شوه چې ظاهره خبره ده دا سنګینګ کول څه اسان کار نه دی. او زیار صاحب تاسو شاعري تاسو ته به د دې خبرې اندازه وي. اکثر شاعري ډېر زیاته ښکلې شاعري ډېر کمپوز کېږي نه، هغې لپاره طرز نه جوړېږي. نو دا شیزونه به وو چې ما ته یو ځل لکه یو ډېر داسې ستر نمونه د پښتو په میوزیک کې چې هغې ته ما ډېر ښه څو پویټریانې یوړې، نو په میاشتو میاشتو مې تپوس کړو چې بهی څنګه چلې چې کوم البم کې پویټري را روانه ده، کوم البم کې را روانه ده. نو هغې ما ته جانس خان د هغې کمپوزیشن نه جوړېږي. نو چونکې ما څه زده کړه خو نه وه کړې، خو ما به ځان سره څه نه څه کوشش به مې کوو، څه نه څه کمپوزیشن به مې وله جوړ کړه. نو داسې ما څو کمپوزیشن جوړ کړو. نو ما هسې ویل چې راشي مړه په خپله یې ووایه، هسې خپل شوق دپاره. خو بهرحال هغه زه د خپلو پښتنو وروڼو خویندو زه ډېر زیاته مننه کوم چې هغې زما دا مات ګوډ اواز هم خوښ کړو او هغې کې ما ته مطلب دومره سپورټ هغې راکړو چې بیا زما کې دا حوصله راغله چې زه یو سندرې پسې مې بله ووې بلې پسې مې بله ووې. ما کله سوچ نه و کړی چې زما البم به راځي. بیا هغې نه بعد لکه دومره حوصله مې چې څو البمز راغله. اوس ریسنټلی بیا زما په یو البم باندې کار شروع دی او هغې کې تقریبا زیاتر چې کومې سندرې دي هغه پکې پوره دي. خو د هغه البم چې کوم دی یو د ټپو یو پورشن چې کوم دی نو زما ملګری دی فواد ډېر ښه ډایرکټر دی، هغه ماته چېرته د دې ویډیو کوو. نو ریسنټلی زموږ چې کوم پروجیکټ کمپلیټ شو نو هغه ټپي دي د جانان په نوم باندې زما د لیلا خان ما سره هغې کې ډویټ کړی دی. نو هغه ریسنټلی ریلیز شوې. تاسو پلیز هغه کتلی شئ په یوټیوب باندې، تاسو کتلی شئ، تاسو فیسبوک باندې کتلی شئ او د پښتو چې څومره چینل دي تاسو په هغې باندې کتلی شئ. هلته نه د هغې آنیر کېده شروع شوي دي. نو پلیز هغه وګورئ، په هغې باندې تاسو خپل فیډبیک مله راکړئ، تاسو څه پازیټیو درته څه ولګېد نیګیټیو درته څه ولګېد. بیکاز موږ چې څه زده کوو ستاسو د کتو نه زده کوو، ستاسو کریټیسزم موږ ځکه ایټلیسټ که څوک سندرغاړي سم ریاکټ کوي په نیګیټیو فیډبیک باندې، خو زه چې کوم دی ستاسو ابجیکشنز تاسو په هغه ویډیو باندې لایک فیډبیک چې بهی دا بد وشو، دا پکې داسې کول پکار، دا پکې داسې کول پکار، نو زه هغه اپریشیټ کوم او چې نیکسټ ټایم دپاره بیا زه هغې ته خیال کوم. نو پلیز تاسو دا ویډیو وګورئ او تاسو خپل فیډبیک راکړئ ماله. یقینا ګرانو کتونکو جانس خان صاحب د هغه څو سندرغاړو نه دی چې هغې د پیسې لالچ نه دی کړی، پیسه پسې نه دی تلي، بلکې هغې د فن او د فنکار د عزت خیال ساتلی دی. لکه جانس خان صاحب د هغه څو سندرغاړو نه دی، د هغه څو فنکارانو نه دی چې زه به نومونه واخلم، لکه زموږ ګلزار علم صاحب دی، سردار علي ټکر صاحب دی، یا زموږ هارون بادشاه صاحب دی. دا د دې نه چې دا شاته کم نن سبا د کلچر دی، د سندرو رواج دی، د چا نوم اخیستل نه دي په کار، خو هغې د پښتو ژبې او د پښتو کلچر او د پښتو د میوزیک د انډسټري جنازه ویستله. یقینا چې دې سړي ته په دې خبره دا دور کول پکار دی چې دې سړي د پیسې لالچ نه دی کړی، صرف د فن خدمت یې کړی دی، صرف چې کوم دی د فن خیال یې ساتلی دی، خپل عزت او د پښتو ژبې د عزت خیال یې ساتلی. نو محترم پروفیسر جانس خان صاحب موږ ستاسو په دې هم تاسو له ډېر داد درکوو د خپلو ګرانو کتونکو له طرف نه، خو دا به زموږ ګرانو کتونکو سره شریکوو چې تاسو هسې د کم وخت نه دې لاین ته راغلي وئ. څنګه چې ما وختي خبره وکړه
چې د پښتو موسیقي اورېدل چې کوم دي نو دا زما د بچپن نه به زه داسې ویم چې پښتو موسیقي خو اکثر په دې ریډیو کې موږ ډېر ماشومان اورېدم خو ډېر کنسنټریشن سره نه اورېده. کله چې هارون باچا راغی چې کله راغی نو هغې نه بعد بیا ما بل څه اورېدلی نه دي. ما به صرف هارون باچا اورېده او ما ته به ډېر زیات انسپایریشن ملېده د هغه نه. نو هارون باچا مې ډېر زیات اورېدلی دی او د سکول لایف کې زیات بعضې خلک دا چې کوم زموږ نوی کول دی دی اکثر ما ته ملو شي زما په سټوډنټس کې چې زه سندرغاړی جوړېدل غواړم. نو زه ته د سندرغاړی جوړېدل دومره آسان کار نه دی، دا ډېر زیات ګران کار دی. تاسو ته زه یقین سره دا خبره کوم چې ما ته د پښتو موسیقي ډېره بچپن نه اورم. نو زه په پنځم کوم چې سکاوټ ته تلم، سکاوټ ته نو ښار ته ما ته اوس هم یاد دي. نو هغې کې به د ماښام هغه کیمپ فایر به کېدو په هغې کې. نو په هغې کې داسې و چې ما پکې نوم ولیکې زه به سندره ویم. نو چې کله کراوډ ته راغلم چې کله زما نوم اناونس کړه چې بوی جانس خان دی راشي د فلاني سکول نه ګورنمنټ پرایمري سکول خوناباد پېښور. نو چې زه لاړم نو چې ما خلکو ته وکتل نو زه دومره وارخطا شوم چې زه په هغه سټیج باندې همدغسې ودرېدم، بالکل زما د خولې نه خبره نه وته. نو بیا زما حوصله ماته شوه، ډېره زیاته زما حوصله ماته شوه. او بیا چې زه کله په اتم کې وم نو بیا مې راشه لکه ته بیا ټرای وکړه. نو ما ته یاد زموږ په سکول کې چې په اتم کې وم نو هغې کې داسې څه اکټیویټي وه او دغسې پکې ما بیا مې پکې نوم ولیکو. چې زه راغلم او بیا چې څنګه په سټیج ودرېدم بیا رانه څخه خطا شو، ایون خپل نوم رانه هېر شو، بیا ډسکرج شوم. اتم کلاس کې چې زه بیا کله فیل شوم نو زما دومره حوصله ماته شو چې ما جانس خان ته کم از کم په سټیج نشي راتلی، تا کې دا کرج نشته، یو کیناټ ډو دس. برل بیا ود د پیسج اف ټایم چې کوم دی سکول لایف تیر شو، د کالج لایف هم ورپسې تیر شو، لاړو یونیورسټۍ ته. ما وختي خبر وکړه زی کفریدي هی واز مای کلاس فیلو اینڈ هی از ا ویری بیسټ فرند اف ماین. نو په یونیورسټۍ کې داسې کار وشو چې ما ته بیا پلیټ فارم میلاو شو. زموږ په کمپیوټر ساينس ډپارټمنټ کې پېښور یونیورسټۍ کې هغې کې یو هال و د شیرپو هال په نوم. هغې کې به اکټیویټیز کېدل او هغې کې به داسې و چې په هغې کې مونږ خو چونکې ما کې خو جراثیم و، بیا ما ته داسې کار و چې زی کفریدي به پکې سندرې وې او ما به کمپیرینګ کوو. نو بیا چې په یونیورسټۍ کې څه پروګرام نو موږ ډېر مشهور شوي په هغه کال. د چا چې به څه پروګرام هلکه وایي زاهد نور افرید او هلکه جانس ته پکې اواز کړي، نو زه به هوسټ ما پکې سنګر و، کیبورډ ورسره ماته غونډه کې لګیا و، بس بنګ بونګ به کول. نه د زی کفریدي خیال و چې به پروفیشنل سنګر جوړېږي، نه زما چېرته داسې خیال و چې بهی زه به چې کوم دی یو پروفیشن سندرغاړی جوړېږم یا به هوسټ جوړېږم. خو برل اشی هلته روان شو نو هلته چې پروګرامونه موږ سټارټ کړل نو ما کې بیا چې کوم دی حوصله راغی چې یاره مطلب زه کولی شم. بیا وید د پیج اف ټایم تاسو ته به یاد وي په 2005 لګبګ کې ای وي ټي خبر راغی. ای وي ټي خبر راغی او انټرسټینګ خبر زه خپلو کتونکو ته وکړم چې هغه ټایم یو سندره مشهوره شوه بي بي شیرینې. بي بي شیرینې سندره مشهوره شوه، ما مو اورېده، خلکو مو اورېده، زما ډېره زیاته خوښه ما ته نه پته چا ویلې ده، بیکاز 2002 کې موږ جدا شو یو بل نه، یونیورسټۍ لایف زموږ ختم شو. کفریدي لاړو درې کالج کې لیکچرر شو، زه چې لاړم زه اګریکلچر یونیورسټۍ ته لاړم هلته لیکچرر شوم. بیا مر زما یو ملګری نور البصر زما د زی کفریدي کلاس فیلو ما ته لکه زی کوډه زبردست سندره ویلې، مې کوم بي بي شیرینې مې خدا هغه ویلې ده او ځان له نوم بدل کړی دی، او ځان له زی کفریدي نوم یې دی، مې زی کفریدي ویلې چې زاهد خان افریدي کنه. برل دینه بعد چې کوم دی ای وی ټي خبر راغی. ای وی ټي خبر چې کوم دی زی کفریدي ایز ا سنگر جوائن کو، ما چې کوم دی ایز ا کمپیر جوائن کو ایز ا هوسټ. بیا زموږ ملاقاتونه شروع شو چې زی کفریدي په چاته ریکارډینګ کول څه به کول، نو زه به ورسره ګرځېدم. ماس خان استاد د موسیقۍ یو استاد دی، تاسو کې زیاتره خلک به ماس خان استاد پیژني، چې څوک یې نه پیژني هغه سره زه پیژنګلو د هغه داسې وکړم. هارون باچا موږ ذکر وکړو، د هارون باچا چې تاسو څومره مشهورې سندرې تاسو اورېدلې دي هغې کې زیاتره کمپوزیشن د ماس خان استاد دی. نو ماس خان استاد له به زی کفریدي ته نو زی کفریدي به چې څه ګونګوناول نو ما هم ورسره ګونګول چې هلکه دا داسې وایه داسې وایه. نو ما ته یو ځل ماس خان استاد وایي چې هلکه ستا اواز خو ګزاره کوي. مې نه استاد جي ما خو کله سوچ هم نه دی کړی د سندرو، وایي هلکه ته خو یو سندره ووایه. مې نه استاد جي په سندرو کې دې نه یم، ما سوچ هم نه و کړی. خیر هغه ما ته مړه ښځه داسې ګپ کې د باندې یو سندر ریکارډ کړو. مې ښځه فواد جان هغه ویله ویله ټپې چې وي دې ما له کمپوز کړی، چې دې کمپوز کړي ما ووایي. بس زما دا نه و خیال چې دې پسې به زه بله سندره ویم او دې پسې به بیا زه بله سندره یم او بیا بله نو زما بالکل پلان نه و. او ویله ټپې هغه سترګې د سرې زلفې دې تورې ما تا چې ګورې لیونې دې کړم میانا وی الله وی الله. دا ټپې دا چې ریکارډ شوې بهی ما ته چې کوم دی ما ته پتی نه وه کوم سټوډیو کې چې دا ریکارډ شوی هغه دلته کې یو میوزیک سنټر والا خپل یو مکس البم کې واچولی.
هغه وایرل شوې چې ما ته د ټي وي نه ټلیفون وشي چې بهی د ای وي ټي خبر سالګرې ده په هغې کې بس دا ټپې وې نو دیټ واز ا یونیک سرپرایز فور می چې بهی زه خو سنګر نه یم نو ما ولې انوایټ کوي دې کې هلته کې دا ریکارډ شوې راغلی بیا چې کوم دی په دغه ورځو کې د 14 اګست پروګرام په پی ټي وي کې هغه ټایم کې پی ټي وي ډېر ښه پروګرامونه کول نو هغه 14 اګست پروګرام کې دا ما ووې نو هغې نه دا شی چې کوم دی بس روان شو بیا ورپسې بله سندره بیا بله سندره بیا بله سندره بس دغسې کیریئر سټارټ شو خو اوس هم چې کوم دی که نه لکه دا خبره زه په جار کوم اکثر ما ته خلک وایي ستا سندرې نه راځي ته سندرې ستا هغه سندرې مزیدارې دي فلانې مزیدارې دي اوس ډېرې مدونه ته خاموش شئ خو لکه زه اوس هم دا یم چې بهی مطلب سنګینګ از نټ مای پروفیشن دا زما کار نه دی دا زما پیشه نه ده دا جست زما پیشن دی زما هوبي ده او بس کله کله چې داسې په شوق کې راشم ما چېرته ښه کمپوزیشن جوړ کړم ریکارډ کړم او چې نه نو بس نه خو بهرحال زما چې کوم خپل پروفیشن دی زما هغې سره مینه ده زما ټیچینګ زما ډېر زیات خوښ دی زه زما سټوډنټ سره ډېر ښه ټایم پاس کېږي په یونیورسټۍ کې مطلب تاسو به سوچ نشئ کولی په 24 غنټې کې زما هغه ټایم ډېر مزیدار دی کوم چې زما په یونیورسټۍ کې سټوډنټ سره تېرېږي او ډېر زیات انجوای کوم او زما چې کومه مینه ده زما کوم زیاتره کنسنټریشن دی هغه زما ټیچینګ طرف ته دی او سنګینګ زما یو هوبي شانتې ده او زه د ټولو اورېدونکو د کتونکو زه ډېر زیات مشکور یم چې هغې ایز سنګر زه ایکسپټ کړی م او کله نه کله زما سندرې اوري ډیره مننه محترم جانس خان صاحب یقینا چې ګرانو کتونکو دا د جانس خان صاحب لویوالی دی د قام څه مینه ده د وطن څه مینه ده د خاورې څه مینه ده چې هغه وایي زه د خپل قام د ماشومانو سره چې زما کوم وخت تیر شي هغه زما د ژوند بهترین وخت وي یقینا دا د لویوالی دی د بډایي ده د د قام سره مینه ده د وطن سره مینه ده محترم جانس خان صاحب زمونږ ګران کتونکي تاسو دا وخت زمونږ د سکرین د لارې ویني د نړۍ په ګوټ ګوټ کې آباد پښتانه د خپل کور نه لري د خپلې مور نه لري د خپلو بچو نه لري تاسو ویني هغې سره به څه شریکوئ هغې سره به زه دا شریکوم چې پښتانه ډېر ازمایش کې دي قسم قسم ازمایشونه په دې خور د پښتنو د سیم نه شروع کېږي نو زما دا ریکویسټ وي چې خپل ځانونه وپېژنئ ټیک شوه خپلو بچو باندې سبقونه ووایئ خپلو لوریانو باندې سبقونه ووایئ هغې له ښه تربیت ورکړئ په ټوله دنیا کې د پښتنو چې کوم امیج جوړ دی هغه امیج ټیک کول دی هغه پازیټیو کول دی ټیک شوه خپلو ماشومانو باندې د دین تعلیم ډېر زیات ضروري دی ډېر زیات ضروري دا خبره زه ډېره په جاره باندې کوم چې زموږ چې کوم ایجوکیشن سیسټم دی په هغې کې ډېر زیات فلاز دي په هغې کې ډېرې زیاتې مسلې دي موږ ته پراپرلی چې کوم زموږ د دین تعلیم دی هغه موږ ته پراپرلی نه راکړی کېږي نو زما مور پلار ته دا ریکویسټ دی چې دوی په خپلو بچو باندې دنیاوي تعلیم سره سره د دین پراپر تعلیم قرآن مجید وی ټرانسلیشن د احادیثو څونه چې معاشرتي ژوند دپاره موږ ته پکار دی د دین تعلیم په دې سوسایټي کې ژوند تېرولو دپاره د جهان دپاره د آخرت دپاره موږ خپل ماشومان تیار کړو او په دې دنیا کې به دې څنګه ژوند تېري د هغې دپاره تیار کړو نو دا خبرې چې کوم دي که اندازم د دیني تعلیم نه چې کوم دی دا بالکل بغیر پاسبل نه دي او زموږ په پیرنټس کې یو چې کوم ډېر نیګیټیو شیز راغلی دی هغه صرف دا دی چې موږ خپل ماشومان داسې سکولونو ته لیږو چې ډېر ښه انګریزي زده کړي او هغې سره جنرل نالج راشي او داسې سکول ته موږ نه لیږو چې په هغې کې پراپر دیني تعلیم وي نو موږ له پکار دا دی چې موږ خپل ماشومان داسې یو دیني ماحول ته ولیږو چې کوم کې هغې پراپر پریکټیکل مسلمانان شي کوم چې د مسلمانو کوم سپیرټ دی چې هغه په هغې کې راشي یقینا ګرانو کتونکو د محترم جانس خان صاحب د خبرو حاصل او مقصد هم دا دی چې پښتون کې الله صلاحیت ایښی دی الله پکې ټیلنټ ایښی دی نن زمونږ هغه ټیلنټ هغه صلاحیت زمونږ په ذهنونو او سینو کې بند پاتې دی د هغې وجه څه ده هغه یو شاعر ویلو چې مونږ ته خپل نصیب په وینو سور را رسېدلی دی مونږ ته خپل نصیب په وینو سور را رسېدلی دی یو دښمن چې ووهو بیا بل وهو بیا بل وهو بیا بل وهو یقینا چې پښتون ټول عمر په جنګونو کې وخت تېر کړی دی د پښتون د ذهني تربیت داسې کړی شوی دی چې د هغه د جنگ جدال د ټوپکو د باروتو نو د جانس خان صاحب مطالبه هم دا ده چې دغه خلک تاسو کالجونو ته راولئ یونیورسټیانو ته راولئ دیني مدرسو ته راولئ چې هغې ژوند وپېژني هغې د انسانیت قدر وپېژني هغه د انسانیت سره مینه وکړي یقینا چې دا ډېره لویه خبره ده محترم جانس خان صاحب چونکې زموږ د ویډیو دورانیه هم ډېره اوږده شوله زموږ ګران کتونکي به ستاسو نه په خپل خوږ اواز کې په ترنم سره کلام خامخا اورېدل غواړي کلامونه خو ډېر زیات دي خو زیار صاحب تاسو مله څه ورځې مخکې څه خپله پویټري راکړې وه او هغې کې زه تا ته لږ ملامت هم یم چې ډېر په هغې کې لیټ شوم خو څنګه چې ما وختي خبره وکړه
چې پویټري ځان له یو ګران کار دی کول دا لفظونه جوړول بیا د سنگر دپاره د هغې نه زیات ګران کار دا دی چې هغه کمپوز کي بیا کمپوزیشن څنګه شی دی کمپوزیشن داسې څه شی نه دی چې به ته په زور راولې په ځان کې او ته بس شاعریت کې کېناستې او بس د دې شا بدله به زه کمپوزیشن جوړم نو داسې بالکل نه ده یو خپل موډ غواړي او یو خپل مزاج غواړي یو ماحول غواړي نو څنګه چې تا ماته څو ورځې مخکې ویلي چې بهی د پیر په ورځ باندې به کینو نو ما ستا هغه شاعري راوښکله او هغه مې څه داسې ماحول کوم چې ډېر ښکلی ماحول و باران ورېده نو ډېر موډ کې وم ورته نو سمات ګډ شان کمپوزیشن خو ولا کړی دی او بل هیله لرم چې تاسو به خوښ شي زیار صاحب کوم چې تاسو مخامخ ناست دی د انټروډکشن کې ډېرې خبرې وکړې خو یو خبره دې نه پاتې شوه چې دی هم زما شاګرد دی کیمیو کې زما سټوډنټ دی او ما چې وختي کومه خبره وکړه چې بوی اکثر زما سټوډنټانو سره وخت تېرېږي او ډېر ښه تېرېږي نو زیار په هغې کې په ټاپ باندې دی چې دی کله دی وزګاري نو زما دفتر ته راځي کله زه وزګار یم او دی چېرته ګورم زه ورپسې ګرځم دی ما ته ښکلي شعرونه وایي زه سره مات ګوډ شعرونه وایم او بس یو بل خوشحالو را خوشحالو او دا زمونږ ژوند دی په یونیورسټۍ کې نو زیار چې کوم دی د زیار شاعري تاسو سره زه لږه شریکه کوم زمزمه کوم خزیار صاحب دا ما سره دوه شعرونه په رباعي کې هغه کړي دي آباد دی دا جهان وایه د چا له برکته د مینې محبت او د ښکلا له برکته او منم چې زه ګمنام یم او ستا نوم په جهان خور دی خو تا چې خلک پیژني زما له برکته نو ما پې ډېر سوچو که ملګرو خو بیخي نه کېږي ما پې ډېر سوچو که ملګرو خو بیخي نه کېږي بغیر د مینې خو زمانه زندګي نه کېږي بغیر د مینې خو زمانه زندګي نه کېږي ما پې ډېر سوچو که ملګرو خو بیخي نه کېږي ما پې ډېر سوچو که ملګرو خو بیخي نه کېږي بغیر د مینې خو زمانه زندګي نه کېږي بغیر د مینې خو زمانه زندګي نه کېږي یا مې زړه کلک شو یا مې نوره مینه زیاته شوله یا مې زړه کلک شو یا مې نوره مینه زیاته شوله یا مې زړه کلک شو یا مې نوره مینه زیاته شوله ستا په تصویر مې اوس جانانا تسلي نه کېږي ستا په تصویر مې اوس جانانا تسلي نه کېږي بغیر د مینې خو زمانه زندګي نه کېږي بغیر د مینې خو زمانه زندګي نه کېږي چې په تور خم کې بیلې د لا په جړای وې چې په تور خم کې بیلې د لا په جړای وې چې په تور خم کې بیلې د لا په جړای وې د پیښور او د کابل ترمنځ جاری نه کېږي د پیښور او د کابل ترمنځ جاری نه کېږي بغیر د مینې خو زمانه زندګي نه کېږي بغیر د مینې خو زمانه زندګي نه کېږي زیار ستا د خولې نه اوس هم اسویلي راوځي زیار ستا د خولې نه اوس هم اسویلي راوځي زیار ستا د خولې نه اوس هم اسویلي راوځي ستا په مزار ګل ګنګس او سپیلني نه کېږي ستا په مزار ګل ګنګس او سپیلني نه کېږي بغیر د مینې خو زمانه زندګي نه کېږي بغیر د مینې خو زمانه زندګي نه کېږي بغیر د مینې خو زمانه زندګي نه کېږي ډېر ښایسته ډېره مننه محترم جانس خان صاحب یقینا چې دا ستاسو کمال دی ستاسو د فن کې ماهري ده چې تاسو په یو شپه کې دغه کلام له څومره ښکلی کمپوز ورکړی و هغه مو زموږ ګرانو کتونکو ته د هغې په فرمایش باندې پیش کو
خو زمونږ ګران کتونکي به یو څیز خامخا بشمول زما د دې ناستو ملګرو اخرني ستاسو نه اورېدل غواړي، بیا به د ګرانو کتونکو نه اجازت غواړو چې د غره لمن د ګودر غاړه وای د غره لمن د ګودر غاړه هلکه ګورې زما د غره لمن د ګودر غاړې نه بعد هم زما ډېر ښه د ټپو کمپوزیشن راغلی دي. پلیز هغه هم لږ واورې، بس د غره لمن لږه پرېږدی بس دی ټیک شوه. موږ دومره محنت وکړو، بس خلک چې کوم دي ما ته خلک څه وایي زیار یاره وایي جي د غره لمن د ګودر غاړې په شانتې بیا ټپي ووایه. نو زه ما خو مې یو ځل ویلي دي که نه نو اوس بیا څنګه هغه ووایم. اوس نور ووري خو برل د غره لمن د ګودر غاړه د غره لمن د ګودر غاړه امیل په غاړه د جانان دیدن لزما. زما یو ملګری دی ما دي دا غاړه پکې دونه و چې پکې درګۍ نه پېښور ته راورسي وایي غاړه ختمه نه شي. ګرانو کتونکو دا ښاغلی پروفیسر جانس خان صاحب چې زمونږ او ستاسو سره خپله مینه شریکه کړله. دا خلک خو یقینا زمونږ او ستاسو په ژوند کې زمونږ او ستاسو په زندګۍ کې دومره کولی شي چې موږ له د خپل ژوند نه قیمتي وخت راکړي، موږ سره کینی، موږ او تاسو له وخت راکړي. دا یقینا دا خلک د داد قابل دی، دوی له داد ورکول پکار دي، د دې ناستې قدرداني کول پکار دي. محترم جانس خان صاحب زه د خپل طرفه او د خپلو ګرانو کتونکو طرفه ستاسو ډېره شکریا ادا کوم. ډېره مننه. او د دې پویټري حوالې سره د زیار صاحب حوالې سره زه دا خبرې وکړم چې زیار زما په یو څو شیزونو باندې ډېر زیات خوښ دی. زه په مخامخ تعریف نه کول غواړم، بله زما عادت هم نه دی. خو د رحمان بابا داسې یو شعر هم دی، وایي مخامخ چې مې صفت کړي یار مې نه او په شیشه چې مې غیبت کړي یار مې نه. خو به هر حال زه په مخامخ ته تعریف کوم او کتونکو تاسو په خپله دونه اندازه کولی شي چې زیار څنګه انسان دی. تاسو مخکې د پروګرامونو کتلي، زما په دې ډېر خوښ دی. دا یو ډېر پاک انسان دی، ډېر دینداره کس دی او ډېر ښکلې پاکه پویټري کوي او په دې زما ډېر زیات خوښ دی. او د پویټري که تاسو وګورئ نو په دې کې داسې څه خبره نشته، ډېر ښکلې صفا وینا یې کړې ده، ډېره صفا سوتره مزیداره. او واده نه کوم، کوشش به کوم چې کوم را روان البم ما ذکر وکړو چې د زیار صاحب دا غزل پکې. ستاسو ډېره مننه محترم جانس خان صاحب، او ستاسو لویوالی دی یقینا چې تاسو موږ له دومره محبت راکړو، موږ ته دومره په درانه نظر وکتل. د زړه ارزو مې په جړا و او په جړا پاتې شوه، د زړه ارزو مې په جړا و او په جړا پاتې شوه، زه لکه قیس د کلي ووتم لیلا پاتې شوه. او په ژوندانه د یار د مینې لمبو سېزلم، په ژوندانه د یار د مینې لمبو سېزلم، د جهنم را پکې نوره څه سزا پاتې شوه. سلامونه مې واخلئ د کیمور ټي وي مینوالو، ستاسو ورور زاهد الله زیار د پروګرام ګلورینو شیبو ډالۍ په لاس ستاسو په خدمت کې حاضر یم. نن مې په ګلورینو شیبو کې یو ځل بیا خپل خوږ او ګران ملګري سحر اورکزۍ ته دعوت ورکړی و چې ستاسو دپاره د هغې نه د خوند رنګ ډک کلامونه ریکارډ کړم او ستاسو سره شریک کړم، ځکه چې غلام حبیب سحر اورکزۍ ډېر د خوند رنګ ډک کلامونه لیکي. یقینا چې د هغې په کلامونو کې وزن دی، په هغې کې ژورتیا ده، په هغې کې فکر دی، په هغې کې یو پیغام دی د پښتون قام دپاره، د پښتون ولس دپاره. په نړۍ کې میشت د دنیا په ګوټ ګوټ کې چې څومره پښتانه دي، هغې د خپل قام سره مینه لري، د خپلې خاورې سره، د خپل وطن سره، د خپلې ژبې سره. نو هغې دپاره ما نن سهار اورکزۍ یو ځل ستاسو په خدمت کې بیا کېنولی دی. د سهار اورکزۍ هم ډېره مننه کوم چې زموږ په مختصر پیغام باندې موږ له خپل وخت راکړو، راغی موږ سره کېناستو، موږ سره ناسته قبوله کړه. نو سهار صاحب زه د خپل طرفه او زموږ د ګرانو کتونکو له طرفه ستاسو ډېره شکریا ادا کوم. ډېره مننه ډاکټر صاحب، زه ستاسو زړه د تله شکریا ادا کوم چې یو ځل بیا مو په خپل پروګرام کې موږ ته د غزل او د کلامونو پیش کولو موقع راکړه. ستاسو یو جهان مننه کوم او ټولو مینوالو ته د زړه د تله د دوم چې کوم دی شکریا ادا کوم. مخکې یو ځل زه په دغه پروګرام کې راغلی یم او یو ځل بیا دغه د موقع په لاس راغله، نو کلامونه به انشاءالله وړاندې کوو. امید لرم او هیله لرم چې د مینوالو به خوښ شي. نن باران دی، نو د باران په حوالې سره به یو غزل نشر کړو، ځکه چې موږ یې خپله هم لنډه کړي او ډېر په تکلیف رالو. نو وایي چې سپرلی هم دی او باران هم دی، وی زیات نشو بیخي باران، زیات نشو بیخي باران او دغه د سپرلی باران.
زیات نشو بیخي باران او دغه د سپرلي باران او مړه ته خو وګوره مړه ته خو وګوره څومره خوند کوي باران ته چې ورسره راځې او بیا خو دې راځي باران ته چې ورسره راځې او بیا خو دې راځي باران او هر ساس کې ټپه ټپه هر ساس کې ټپه ټپه ټوله شاعري باران او ځکه خو مې خوښ دی ډېر ځکه خو مې خوښ دی ډېر تا را یادوي باران ځکه خو مې خوښ دی ډېر تا را یادوي باران او نه درځم سهاره نه درځم سهاره نن بیا مې لمدوي باران یو بل کلام دی نوی دی هیله لرم چې د مینوالو به ډېر خوښ شي ارشاد دی چې ډک لتاوان مې که ډک لتاوان مې که بسې زما خبره واوره ډک لتاوان مې که بسې زما خبره واوره خو خپل جانان مې که بسې زما خبره واوره ډک لتاوان مې که بسې زما خبره واوره خو خپل جانان مې که بسې زما خبره واوره او قبایل ورونو ته ډالی دی چې مشره یو وخوړم دا بل به مې هم خوري درځنې مشره یو وخوړم دا بل به مې هم خوري درځنې او قبایلستان مې که بسې زما خبره واوره مشره یو وخوړم دا بل به مې هم خوري درځنې او قبایلستان مې که بسې زما خبره واوره او ستا انکار سم د عشق په لار کې ایثار کړی یم ستا انکار سم د عشق په لار کې ایثار کړی یم او مړه روان مې که بسې زما خبره واوره او کنډر کنډر د عشق په جنګ کې برباد شوی یم کنډر کنډر د عشق په جنګ کې برباد شوی یم او ښکلي ودان مې که بسې زما خبره واوره کنډر کنډر د عشق په جنګ کې برباد شوی یم او ښکلي ودان مې که بسې زما خبره واوره او هر څه مې پرېښو ستا دپاره تا پسې راغلم هر څه مې پرېښو ستا دپاره تا پسې راغلم ته هم د ځان مې که بسې زما خبره واوره د جدایۍ ترخو لمحو کمزوری کړی یم د جدایۍ ترخو لمحو کمزوری کړی یم او لږ راشه ځوان مې که بسې زما خبره واوره مننه ډېره مننه د جدایۍ ترخو لمحو کمزوری کړی یم د جدایۍ ترخو لمحو کمزوری کړی یم او لږ راشه ځوان مې که بسې زما خبره واوره او ارشاد دی چې داغ یم خو ستا د مخ ښکلا را باندې هم جوړه ده داغ یم خو ستا د مخ ښکلا را باندې هم جوړه ده خال یم وران مې که بسې زما خبره واوره داغ یم خو ستا د مخ ښکلا را باندې هم جوړه ده خال یم وران مې که بسې زما خبره واوره او سهره ستا یم او ستا به یم خو دومره وکړه سهره ستا یم او ستا به یم خو دومره وکړه چې ځان ته ګران مې که بسې زما خبره واوره ډک له تاوان مې که بسې زما خبره واوره خو خپل جانان مې که بسې زما خبره واوره ډېره مننه زیار صاحب زبردست ډېر زبردست سهار صاحب یقینا چې د واقعي د خوند رنګ ډک کلامو نوي خیالات نوی انداز او یو د الفاظو هغه لړۍ او د الفاظو هغه پیلل یقینا چې دا د یو شاعر کمال دی د یو شاعر خیال دی د یو شاعر هغه ټیلنټ دی چې هغه د قام ترجمانی کوي ځکه خو وایي چې شاعران د قام سترګې وي ځکه چې شاعران د خپل قام ترجمانی کوي د خپل قام کې چې څومره د هغې هغه زوال د هغې هغه اوچتوالی لاندېوالی راځي د شاعر په هغه باندې نظر وي او شاعر د خپل معاشرې اصلاح کوي د خپل روایاتو د خپل کلتور پاسداري کوي همدغه د قدر وړ خلک دی د دې خلکو قدر پکار دی د دې خلکو سره مینه کول پکار دي او د دې دا جذبې ستایل پکار دي چې د ځان له ځانۍ په دې ماحول کې د ماده پرست دور کې دغه خلک دی چې د قام غم جاړي دغه خلک دی چې د کلتور غم جاړي دغه خلک دی چې د خپل راتلونکي نسل د مستقبل غم جاړي یقینا چې دا د ډېر داد او تحسین لایق خلک دی مونږ خو دومره کولی شو چې دا خلک ستاسو مخې ته راوستلی شو د دې خیالات او د دې هغه چې کومه مینه ده کم درد دی د دې په سینو کې دی هغه ستاسو سره د تمامې نړۍ کې اوسیدونکي پښتنو سره د خپل مایک او د خپل سکرین یا کیمرې د لارې ستاسو سره شریکولی شو هیله لرم چې تاسو به هم د سهار صاحب ډېر مشکور او د دې به د دې جذبې تاسو دله داد ورکوئ او دا به تاسو د ده یو ځان دپاره یو قسم له خدمت ګڼئ چې سهار صاحب په دې بارانه کې بهر شیبې ورېږي
او زمونږ په مختصر پیغام باندې چې زمونږ ګران کتونکي د کیمور ټلویزیون او د ګلورینو شیبو هغې دپاره مونږ کلام ریکارډ کوو، هغې ورسره شریکوو چې هغې زمونږ سره څه لحظه خوږه تېره شي. سهار صاحب هغه فورا قبوله کړله او رالی مونږ سره کېناستو. نو زه یو ځل بیا د سهار صاحب ډېره شکریا ادا کوم د خپل طرفه د خپلو ګرانو کتونکو له طرفه او ګرانو کتونکو ستاسو کوربه زاهد الله زیار تر دې دمه ستاسو نه اجازت غواړي د لوی الله په امان. که درد سندره غواړې نو سندرو ته خو راشه، که درد سندره غواړې نو سندرو ته خو راشه، اشنا غوړي شکرې دي شکرو ته خو راشه. سپېڅلي مشران ښکلي زلمي ګل ماشومان دي او بلنه درکومه دې کودرو ته خو راشه. که درد سندره غواړې نو سندرو ته خو راشه، اشنا غوړي شکرې دي شکرو ته خو راشه. سپېڅلي مشران ښکلي زلمي ګل ماشومان دي بلنه درکومه دې کودرو ته خو راشه. ایمان انګلیش اکیډمي ده، ایمان انګلیش اکیډمي یې دې نوم د روډ په غاړه، ایمان انګلیش اکیډمي یې دې نوم د روډ په غاړه او خزانه د ملغلرو ته خو راشه. ایمان انګلیش اکیډمي یې دې نوم د روډ په غاړه، خزانه د ملغلرو ته خو راشه. او چې د پول سره راتاو شي نو 2-3 قدمه لار ده، چې د پول سره راتاو شي نو 2-3 قدمه لار ده. او د مینې تندغرو ته خو راشه. او چیندرو ده او میرګاټي بنډې چغې او ټالونه، چیندرو ده او میرګاټي بنډې چغې او ټالونه، خوندونه د اخترو ته خو راشه. چیندرو ده او میرګاټي بنډې چغې او ټالونه، خوندونه د اخترو ته خو راشه. ملنګ دی او نوید دی او شاهین دی او تاج فطرت دی، ملنګ دی او نوید دی او شاهین او تاج فطرت دی، ورشو د سترګورو ته خو راشه. دا په نننۍ موقع د خپل ملګري خورشید صابر صاحب ته د هغه د کتاب په مبارکۍ